سلامونه مې ومنئ دوستانو. نن یو څه درته ښیم چې څنګه تاسې کولی شئ چې د افغانستان ټلویزیونونه په ژوندۍ بڼه وګورئ، یعنې آنلاین یې وګورئ او ګټه ترې واخلئ او د خپل وطن له حالاتو ځان خبر کړئ. نو ډېر یو اسانه او لنډه طریقه ده. لاړ به سئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ ګلویز، GLIGLWIZ به ولیکئ. دلته راځي دا د لاندې، دا به اوکې کئ. دا اول چې کوم یو ده دا به اوکې کئ. ما خو انسټال کړی ده، دا به تاسې انسټال کئ ځکه دا ما سره تیار سته. چې کله مې انسټال که دا سکرین باندې تاسې ته یو اپشن درکوي، سکرین باندې راځي لکه دا ګوره دلته ماته راغی ده، دا ماته راغلی ده. زه دا اوکې کومه، راځم دلته اوس لږ انتظار ورته کوم. دلته دا ټلویزیونونه دي راځي د څو ملکونو دي، دې کې دا د لاندې افغان دري چې کوم ده دا اوکې کوم. چې دا مې اوکې که دلته دا ګوره د افغانستان چینل راځي، د افغانستان چینل دلته راځي. مثال زه غواړم لمر ټي وي ګورم، لمر ټلویزیون ویم، دا اوکې کومه. نو دلته یو څو دېرش سیکنډه یو اوله یو اپشن پې درکوي، 10 سیکنډه به انتظار ورته وکئ. نو د 10 سیکنډه بعد بس ده تاسې لکه ویډیو شروع شي، ټلویزیون به چالان شي. بس لږ انتظار ده. تاسې کولی شئ چې بیا ټلویزیون آنلاین وګورئ. دا به ووایي اوس ټلویزیون باندې چې هر څه یي هغه په سکرین باندې راځي. دا ګوره په ژوندۍ بڼه باندې د افغانستان ټلویزیون تاسې کتلی شئ. په دې باندې د افغانستان ټول ټلویزیونونه تاسې کتلی شئ چې دا دلته کوم شتون پکې لري.